قیصریه لکه خلکو کمنټ نه باندې اثر وکړو تا خو بوټان مستري او کمیس دې مستري دا دې کومه لوبه جوړه کړې ده نه مړه دا خو زمینداري کوم نو هغې ته مې بدلې کړې پټو ته راتلم ما هغه جوړه مې خرابه نه شي او هغه بوټان مې مځکه ویسل ما یې خټه ورځي او مړه خو بس څه وکړو نو دغه دوه درې جوړه جامې مې دي باقي ډېرې کولې م نه شو که نه اسراف دی اختر له مې جوړه نیمه کړې بیا به هغې کې مې ویډیوګانې جوړو او نور بوټان به ملمه بس کمنټ ورسه دی الله خو کي دا موږ سمینه محبت کوي لکه هغوی را باندې خفه کېږي هغه و چې په دې جوړه کې به د اخره کې خښو ها زه خو ته ویم چې هغه کمیس دې څه که کمیس هغه څه دی ځوړند کړی مې دی که نه اغا جان د افغانستان نه کمنټ کړی دی چې قیصریه دا بوټان دې له ظالمه بس هغه جان څه دی الله خو کي او دا ټول زما روریان دي الله دې ولې د دې بدلې ورکړي چې ما سره دونه مینه محبت کوي پاک پروردګار دې جنتیان کي او انشاءالله مړه بس بوټان دي بس علم به که خیر یو جوړ بوټان به که خیر یېلو علي افریدي دې کمنټ کړی دی چې کانټینګ دې ډېر ټیک دی خو که وروسته نه خراب نه شو دا د ټیم کسان دي ډېر ښایسته کار کوي او علي افریدي وروره زمونږ ویډیوګانې خو اصل کې داسې که نه چې مزاحیه انداز کې کوو خو دې کې یو خپل میسج هم پټي نو بس بعضې کسان پې پوه شي او بعضې کسان پې پوه نه شي که نه نو بس الله یې تاسو هم ډېر خوږي چې تاسو مونږ ته دونه خشته خشته کمنټ یې کوئ عرفان کمنټ کړی دی چې ستا دې بوټانو کړه نه تنګېږي نو ساده سړي ولې زما اړه بوټانو کې دی چې تنګ به شي زما اړه خو دلته بره دی که نه قیصریه دا سړی خو راته سې مشکوک شان ښکاري شک مې پرې کم سړی نه مړه دا غریب خپل کمیس ته ولاړ دی ما د ده په دې کمیس کې زمینداري کوله ما هغه زما هغه خرابېږي هسې نه خټو رانه نه شي تا ته مو نه وې ستا هغه کوم داسې کاټن دی د دې نه خو ستا هغه زوړ دی خدای دې بېخوبون یادو باسه دا خو راځه د بوسو جامې دي خرګاړې پکې چلی را چلی بوس پکې وړي راوړي او دا زمینداري پکې دی کله کوي کله زه زما هغه خو د مړي ژوندي جوړه ده دا ته څه وې راځه د خدای ظالمه د ګرمۍ نه یې ځان مړ کړو ولې تیل دې څکلي راځه چې هغه یخې جنګۍ ته لاړ شو مړه هلکه دا ټول خلک رکشه چې نور ته سړی په دې ګرمۍ کې ناست وي نو خلک ورته وایي تیل دې څکلي که څه خو د دې په مطلب زه پوه نه شوم که څوک مشران زموږ د ویډیو ګوري نو دا راته ووایي چې د خلک نور ته ناست وي نو بل سړی ورته ولې وایي چې تیل دې څکلي کمنټ کې خامخا دا جواب هم لږ راکړې شیخه ستا دې کمیس کې نسوار دي بچی په دې روژه کې ځان سره نسوار مه ګرځوه دا ښه خبره نه ده دا خو زه د شپې ژوم د ورځې خو روژه ده که نه ما ته پته ده چې ته د شپې چې خو انسان دی هسې نه د ورځې روژه ده او تې راوالې او تیر کې یې واچې نو دا ښه خبره نه ده الله دې ترې واړوه مړه نسوار کم ښه شي میدونه یې خلک خلاص کړل خو خلک پرې نه پوهېږي نو دا د ټیک ته لړه مې کړې دا خو یې ډېره ښه خبره وکړه یاده که خیر خو دې داسې په خندا را روانې والله بس اختر دی هسې خوشحاله یم مړه لکه زما غریب سړی ډېر مه خانده ګوره مالداره سړی چې وخاندي په دې روژه کې که نه نو خلک وایي یجي صاحب ډېر خوش مزاجه دی وایي په دې روژه کې هم خوش مزاجي کوي او غریب سړی چې وخاندي نو خلک وایي څه روژه ده او څه دې خوله وازه وازه کوي ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې مړه شه